अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व अअज़्ज़ जुंदहु व हज़मल अहज़ाब वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह वला शरीअत बाद शरीअतिही वला किताब बाद किताबिही वला उम्मत बाद उम्मतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया वहुम कन्नुजूमि फिस्समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा दर इंतज़ारे हमद मानीस्त मोहम्मद चश्म बर्राहे सनानीस्त। खुदा मदहे आफरीन मुस्तफ़ा बस मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बस। मुनाजाते अगर बायत बयां करद बबेते हम क़नाअत में तवां करद। मोहम्मद अस्तु में ख्वाहम खुदारा खुदाया अस्तु इश्क़े मुस्तफ़ारा। हर दम अज़मा सद दरूद व सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाबश तमाम। दरूद शरीफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। द हिजरत द्वेम काल व पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खपल व अस्हाब सरा हिजरत न बाद मदीना तय्यबा के क़याम पज़ीर इत्तिला राला कि अबू सुफियान यो तिजारती काफ़िले सरा मदीने तय्यबे ख्वा उशा इलाके ना तेरेदुन के दे और दई सरा द तिजारत डेर घट सामान दे मल्क शाम न दई वापस राजी। दा अबू सुफियान और दा मलगरी ची कुरैश दा आगा खलको कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अस्हाब द खपल माल ना द खपल जायदाद ना द खपल रिश्तेदारानों ना द खपल इलाके ना द खपल उज़्मको ना द खपल कोरूनो ना महरूम कड़ी। न दासी यौ कस चे बल कस दाग़ प माल जायदाद और प कोरूनो कब्ज़ा कड़ी दाग़ प ज़ड़ की द इंतकाम जोश आगा ढेर ज़्यादा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाए कि दा अबू सुफियान दा काफ़िला चिता सुना लाड़नश ददई माल असबाब आगा खपला कब्जा के वाखले
او ظاهر دا چې دا هغه خلکو چې د دای مال او د دای ځمکو او د دای کورونو باندې قبضه سره دغه مال حاصل کړی شوی قریش چې رست رضا تجارتی لحاظ سره مخ کتلل نو دې کې یو حصہ د مسلمانانو د مال هم و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای باندې د حمله حکم ارشاد فرمایي نو ظاهر دا یو تجارتی قافله وا ناغې د پاره څوک دومره تیارې نه کوي چې ځان سره لوی فوج بوزي یا ډیره وسله به وړي بس معمولی غونډه کې وسله چې د هغې په ذریعه سره دغه قافله هغه ودرول شي او د هغې مال په خپل قبضه کې واغسته شي نو یو خدا خپل مال جائیداد د هغې هغه انتقام و او بل طرف ته د قریشو د مسلمانانو خلاف چې کم هم مقاصد وو جنگی مقاصد د هغې د پاره مال د دې قافلې به استعمالېده نو د دې د وجې دی باندې دا حمله کول چې د هغې په ذریعې سره د دی مال هغه قبضه کړی شي نو دی ته یو معاشي چوټ به دا ملاو شوی او دی به بیا مسلمانانو خلاف د ادرېدو قابل یو څو کاله پورې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو جنگی حکمت عملی سره او معمولی غونډه کې وسلې سره چې دا هغې داسې خاطر خوا یا قابل ذکر د هغې چې نو نه ملاویږي چې دومره غټه وسله وه یا دومره مجاهدینو بس صرف 313 کسانو او دی سره چې نو 2 اسانو او 6 ور سره تورې وي اوس چې دا قافله روانه شوه د مسلمانانو په دغه تجارتی قافلې باندې حملې دپاره نو ابو سفیان ته اطلاع ملاو شوه جاسوسان خو هر ځای کې نو د یو لاره بدله کړه او دویم مکه مکرمه ته خپل جاسوس ولیږه خپل پیغام رساں ولیږه چې ستاسو مال باندې مسلمانان حمله کوونکي دي زموږ د حفاظت دپاره او مدد دپاره راشي نو دا اطلاع چې هلته ورسېده نو ابو جهل یو لوی لښکر چې 1000 کسان و په هغې کې او 100 کسان په اسانو باندې هغې کې سوارو چې هغه د هر قسمه وسلې نه لیس و سر نه واخلې تر خو پورې کومه وسله جنگي وسله چې دغه دور کې استعمالېده هر یو شی هغې سره موجود او دی سره اوخانو چې روزانه څو اوخان به دی علالول او د هغې سرې کړې غوښې به یې خوړې او په دې تکبر او لویۍ سره دی بدر میدان ته راورسېده او دلته کې د مسلمانانو مقابله کولو دی اراده وکړه بیا ظاهري چې کوم اسباب هغه هم د کفار په حق کې بدر کې دی هغه ځمکه باندې قبضه وکړه چې کومه کې خاوره وه او کلکه پخه ځمکه وه او مسلمانانو دپاره هغه ځای پاتې شي چې هلته شګه وه د اوبو په ځای هم د کافرانو قبضه وکړه بیا ورځ او شپه خوراک سکاک به یې کو او ورسره د رقص او د سرور محفلونه د شرابو جامونه او دا کسی کتارې به ټوله شپه به دوی دغه چل کو نو ثابته دا شوه چې دا کار د مسلمانانو نه دی ګډا رقص شراب کباب نشي او ډولکی او دا سیزونه ټوله شپه به هغوی دغه غږول بل طرف ته د مسلمانانو قافله چې دې ځای ته راورسېده نو صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مصلو باندې ولاړ د الله نه سوالونه کوي تهجد کوي قیام اللیل کوي
تلاوت کې څوک مشغوله دي، ذکر کې څوک مشغوله دي. نو مونږ ته عملی طور باندې هم یو تصویر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وښود چې د مسلمان کار دی، د مسلمان ورځ او شپه داسې تیریږي، د هغې په لاره نه شي یعنې ګمراه به شي. ابو سفیان خو خپل تجارتی قافلې سره په حفاظت سره مکې مکرمې ته ورسېد او دلته کې اوس دا یو د زرو کسانو یو پورا فوج دی چې د هغې په مقابله کې د مسلمانانو 313 کسان دي، شپږ تورې دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام جنگی هدایات هغه صحابه ورته ووایي چې کوم ځای کې ستاسو غشي سره کار کیږي نو هلته کې به نیزه او توره دا به نه استعمال او غشې به تاسو علی استعمالوئ چې دشمن بالکل ستاسو په نښه باندې چې ستاسو دا یو غشې هم ضایع نشي. دویم نمبر باندې حمله به تاسو علی کوئ چې د مخالف طرف نه تاسو باندې حمله وشي، مخامخ شي، تاسو به حملې کې هم ړومبېوالی نه کوئ. زنانه او ماشومانو ته به تاسو څه نه وایي او هغه کس چې ستاسو د مقابلې نه وروستو شو هغه ته به څه نه وایي. او چې کله تا ته دشمن رانږدې شو نو بیا خپله نیزه استعمال او چې بالکل سامړه شه درته نو هغې نه پس بیا توره راوړه. صفبندي یې وکړه، مختلف ځایونو کې مختلف کسان چې د هغې ډیوټۍ نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ولګولې او یو پوره پلانینګ سره په صحابه کرامو د جماعت سره نبی علیه الصلاۃ والسلام د کافرانو مقابله وکړه. اوس چې کله شپه شوه سبا به جنګ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دپاره یو وړه غونده کې خیمه جوړه کړې شوه، عریش هغې ته ویلی شي، سفر یې واچوکئ او هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام پهرې باندې بهر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ. نبی علیه السلام ټوله شپه خوب نه دی کړی. دا هغه جنگي کمانډر دی، کمانډر ان چیف دی چې لږ غونده کې کسانو سره هغه د دنیا کفر ته مخامخ ودرېږي او هغه چیلنج کوي او هغې سره مقابله کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله په حضور مختلف دعاګانې کړې، په سجده کې پروت دی او د اوږو مبارک نه به دا صادر بیا به وښویېده. ابوبکر صدیق به بهر نه رالی او صادر به وله ټیک کړ. الله رب العزت ته سوال کوي، اے الله اے الله ستا هغه مدد او نصرت چې کوم ستا ما سره وعده وه یا الله د هغې طلبګار یم. زما د دې معمولی غونده کې جماعت او د دې وړې غونده کې ډلې یا الله ته مددګار یې، که ستا مدد راونه رسېده یا الله که بالفرض هذه الاصابه که چېرې دا معمولی غونده کې ټوکړه، دا معمولی غونده کې جماعت، دا 313 بالفرض سبا ناکامه شو او د خاورې رزق جوړ شو، ته بالا شو، په وینو کې لت پت شو، یا الله تر قیامته پورې په دې ځمکه باندې ستا عبادت کوونکي به څوک پیدا نشي. نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلو 1400 کالو د محنت کومه ثمره وه دغې 313 ته یې وویل چې یا الله دا زما محنت دی، دا ما تیار کړي دي، که چېرې دی ته شکست وشو نو دنیا کې به ستا نوم اغستونکي څوک پاتې نشي. دا په صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام اعتماد و. د صحابه کرامو مقام او مرتبه د دې ځای نه ظاهرېږي چې هغه کم خلک نبی علیه السلام چې ډېر زیات آهوزاري وکړه، ډېر جړه او فریاد یې وکړه. ابوبکر صدیق بهر چې ولاړو، یا رسول الله بس کوي، زه نشم لیدی ستاسو دا حالت، بس د الله مدد رالی. د هغې د ژبې نه دا الفاظ ووتل او هلته کې نبی علیه السلام بالکل خاموش. نبی علیه السلام باندې وحی راغله،
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راوچت او وی اے ابوبکر صدیق بشیر تا ته د خوشخبری تا ته زه خوشخبری اورم. جبريل رااله او جبريل ما ته وې چې د الله رب العزت مدد او نصرت رااله. دا جبريل ولاړ دی او ورسره فرښتې راغلي. سيهزم الجمع ويولون الدبر. دا کافران و سبا شابه کی او وتختی بل رس شو. او نبی علیہ السلام په دغه شپه د مختلف کافرانو د پاره دعا وکړه چې یا الله دا کسان دې په دې جهاد کې قتل شي چې هغه کې سر فهرست ابو جهل هم بل رز هم دغه شان دی وشو. الله رب العزت د مسلمانانو مدد او نصرت ظاهری اسبابو کې هم داسې وکړه. باران وشو چې کومه په خزم کوا خاورې والا ال د خټې جوړ شو. اوس کافر چې نخبه کی دي او سلپ کی او دې طرف ته مسلمانان دي دلته شګوا هغه باران ورېدو سره هغه کلک شو او د دې مسلمانانو چې کوم قدمونه هغه چې نو مضبوط شو او کلک شو. د دواړو ډلو چې یو بل سره مقابله وشو. یوې ورځې چې هغه مقابله وا هغه کوم یو څو غنټې دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه خلق رالل هغه طرف نه خپل کې مقابله وشو او یا کافران د هغه د ډلې د طرف نه د مسلمانانو د لاسه قتل شو او بل طرف ته او یا د دی کافران چې نه د مسلمانانو په قید کې رالل دا د کافرانو د پاره قریشو د پاره مکی والو د پاره یو لوی ذلت و. مسلمانانو د طرف نه 14 مسلمانان هغه شهیدان شو چې هغه کې شپږ مهاجرین او اته انصار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس مسلمانانو ته فتح او کامیابی ملاوه شو. قرآن کریم دغه رسته وی یوم الفرقان. دا هغه ورځ ده چې دا د فیصله ورځ ده. د حق او د باطل په میانس کې تمیز وشو جدائی رااله. خلکو ته پته ولګېده چې حق والا دادی او باطل والا هغه. او دا هم ثابت شو چې فوج در سره کثرت سره لوی تعداد کی وسله در سره ډیرې دا د کامیابی معیار نه دی. د کامیابی فیصله برکی چې تاسو څومره په خپل رب باندې او د رب په مدد باندې یقین دی نو دومره لوی کامیابی به الله رب العزت درکړي. نو دا یوم الفرقان چې ورته ویل شي او بدر ورته د بدر په مقام باندې د هجرت په دویم کال باندې د مسلمانانو او د کافرانو په میانس کې لومبه جنگ باقاعده چې کوم شوه دی 17 رمضان باندې د رمضان المبارک په 18 تاریخ باندې. نو دا د رمضان په موضوعاتو کې یو اهم موضوع رمضان مبارکه میاشت هغه الحمدلله په خیر سره د الله په فضل سره هغه مکمل کېدو والا ده. نن اخیری ورځ ده. په دې موقع باندې دو کارونه هغه لازمن چې مونږه کې هر یو کس وکي. یو خدای الله رب العزت شکر ادا کو چې الله شکر دې تا مونږ لا په ژوند کې بیا یو ځل دا رمضان دا میاشت راکړه. ګینه ډیر خلک داسي او تیر کال مونږ سره وو نن نشته. دویم نمبر باندې د دې میاشت کم روزي او تراوی او نور عبادت مونږه وکړ. دا اے الله ستا په توفیق سره وشو. یا الله دا خپل دربار کې قبول کړه. اند دې هم مونږه سوال کو چې دا د الله رب العزت په دربار کې د قبولیت هغه مقام حاصل کی او زمونږ د پاره د بخنه او د مغفرت هغه یو ذریعہ او سبب وګرځي. نو الله رب العزت ته دا رمضان د دې عبادت او د دې چې څومره فرایض او واجبات سنتونه مستحبات سه مونږه ادا کړی دي الله تعالی د خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. او الله تعالی دې بیا بیا او ډیر ځله زمون په ژوند کې مونږ لا د رمضان المبارک دا مبارک ساعتونه وګړای نصیب وګرځي. او الله رب العزت ټول مسلمانانو باندې خپل خاص عنایات او خپل خاص امداد او نصرتونه دي راووري. ان شاء الله العزیز دلته کې به د اختر مز سبا 2 بجې کو. د اختر مز به ان شاء الله 2 بجې. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي.